د ادارې او حسابدارۍ د انسټیټوټ څخه د زده کړیالانو د فراغت مراسم. اخیستی می قدم دی په قسم درغونی. د ادارې او حسابدارۍ د انسټیټوټ مشر اسمت الله نصرت وایي د تازه فارغ شوو زده کړیالانو له منځه 90 تنه مجاهدین چې په دولتي ادارو کې دندې درلودې او پاته نور له 12 ټولګي څخه فارغین وو چې د ادارې مدیریت او ادارې او تجارت په تړاو 2 کلنې زده کړې ورکول شوې. بل یو د هغه کسان مخکې د افغانستان کې د اسلامي امارت د حاکمېدو سره سم د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ لومړنی تحصیلي بنسټ و چې هغه کسان چې په اداراتو کې نوي استخدام شوي وو د هغو دپاره د ادارې او د مدیریت پروګرامونه په لاره واچوله. نو بیا دا ډېر اغېزمن و. بیا هغه و چې په لویه کچه باندې د ریاست الوزرا د ځانګړي حکم او د تخنیکي او مسلکي زده کړو په زیار سره د دوی دپاره یوه طرحه جوړه شوله او همدارنګه پلان ورته نصاب ورته جوړ شو. نو هغه کسان چې د 12 فارغ وو مجاهدین او یا به د 12 معادل سند درلودی هغه په 14 سیم کې کښېنستله او د نورو محصلینو په څیر باندې دوی هم 4 سیمستره درسونه وویل مسلسل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیرت استاذ مولوي عبدالرحمن عبدالي وویل د هیواد په جوړونه کې باید له اسلامي ارشاداتو مطابق د پرمختللي ټکنالوژي څخه کار واخلو. نو زموږ یوازینۍ هیله او ارزو د قدرمندو معززو او ګرانو د ولس او د ملت د خلکو څخه دا ده چې تاسې پوهاوي ته مخه ورکئ، تاسې اسلامي ارزښت ته مخه ورکئ او تاسې هغه بنیادي افعالو ته مخه ورکئ تر څو زموږ او ستاسې د دې هېواد په جوړونه کې هغه اسباب زموږ او ستاسې د جنت اسباب وګرځي. د هلمند پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي عبدالقیوم ذاکر وویل لکه څنګه چې فزیکي جهاد د دین دشمنانو سره سوی او اړتیا ده نو مسلک او پرمختګ ته همداسې اړتیا ده چې باید ترسره یې کړو. د ویل چې تخنیک او مسلک باید د ژوند وجبه او د جهاد یوه برخه وبولو نو په دې سره به نظام نور هم مستحکم او ځواکمن سوی وي. قرآن کریم او نبوي احادیث که موږ وګورو د ساینس او د ټکنالوژۍ چې څومره وړاندوینې قرآن او حدیثو کړي دي دوی په خوب هم نه دي لیدلي. خصوصا چې ساینس دا وړاندوینه ډېره وروسته کړې ده لکه د مځکې او د اسمانونو حرکت. قرآن 1400 کاله مخکې موږ ته دا ویلي چې مځکه او اسمانونه حرکت لري. ورسره طبي نسخې چې زموږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحت په بخش کې موږ ته پرېښې دي ساینس ډېر وروسته د دې تشریح کړې ده. د همدې انسټیټوټ د فارغ التحصیل زده کړیالانو له منځه ذبیح الله منیب اوسنی د زده کړو فرصت معیاري وباله او له زده کړیالانو یې غوښتل چې د شته فرصت استفاده وکړي د لیسانس ماسټرۍ او ډاکټرا تر کچې پورې نورې لوړې زده کړې هم وکړي. په هر وخت کې زده کړې د سړي په ذهن کې کښېني او د سړي څونه روحیه قوي کوي په دې دفتري کارو کې او همدارنګه په اداري کارو کې. نو ټولو مجاهدینو ته او ټول د افغانستان ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې تاسې راسئ زده کړې وکړئ. د دې انسټیټوټ د مسؤلینو په وینا په 4 څانګو کې همدا انسټیټوټ د 12 ټولګي فارغین جذبوي چې د انسټیټوټ تر فراغت وروسته به د یو اختصاصي کانکور د لارې اړوند د پوهنځیو ته لاره پیدا کوي.